غالبا شواهد النبوه کې علامه جامی رحمه الله یو خبر را نقل کړی ده، وایي چې کله د وفات څخه مخکې 3 ورځې زمانه راله نو حضرت ابوبکر باندې تیزه تبه راله. په هغه وخت کې دی دومره د بیمارۍ په حالت کې و چې ډېر ځله به په خپل حالت کې نو، په خود کې به نو، په هوش کې به نو. یو شپه په خپله کوټه کې پروت دی او مرض یې په ډېر انتها تیزي کې دی او د کور انسانان ورته راګرځېدلي دي او د مرض په دوران کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه سترګې سره ورغلې چې کله بیدوس نو دې وخت کې خوب کې پیغمبر علیه السلام ورته راغلی. پیغمبر علیه السلام 2 سپینې کپړې پر ځان اچولي دي. د هغې څه وروسته هغه کپړې په خپله په زرغونه رنګ باندې بدلې سوې او په هغې کې دومره تیزي راله چې د انسان سترګې پر هغې باندې نه سوې تکې کېدلی. نو پیغمبر علیه السلام خپل نوراني لاس د ابوبکر پر سینه باندې کښېښ چې د ابوبکر په بدن کې څومره تکلیف دی او څومره درد دی هغې ټول الله تعالی ختم کړي. پیغمبر علیه السلام ورته یا ابوبکر ایا د ملاقات وخت لا نه دی راغلی؟ زه ډېر انتظار یم ستا ملاقات ته چې زما ملاقات ته به کله رارسېږي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې کله د پیغمبر علیه السلام دا خبرې واورېدې په دې خوب کې ابوبکر ډېر زیات وژړل. په خوب کې ټول انسانان ورته ناست دی د دې ژړا څه شوري ژاړي. د هغې څه وروسته باره وایي واشوقا للقائک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د الله رسوله ستا ملاقات خو زما ډېر شوق دی، زما او ستا د ملاقات وخت به کله راځي؟ نو پیغمبر علیه السلام په خوب کې ورته وایي زما او ستا د ملاقات وخت به ډېر نږدې. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې کله د خوب سره کښېناستی نو پر هغې باندې ډېر د خوشحالۍ کیفیت دی، ځکه هغې ته دا ور معلومه سوه چې د کوم چا په عشق کې زه دې حال ته رارسېدلی یم د هغې چا سره د ملاقات وخت ډېر قریب او نږدې سوی دی. دې وخت کې حضرت عایشه مبارکه راوغوښتله، خپله لورې ده او د ټولو مسلمانانو مور ده او د پیغمبر علیه السلام د کور زنانه ده. حضرت عایشې مبارکې ته وایي بچې زما د رخصت وخت دی، زه د محمد رسول الله ملاقات ته ځم. ورته وایي بچې زما یو 2 او 3 وصیته دي، په دې وصیتونو به ته عمل کوې. هغه ورته وایي پلاره کوم وصیت دی؟ ورته یو وصیت دا دی چې زما د وفات څخه وروسته به ما ته غسل حضرت علي رضی الله عنه په هغه لاسو راکوي چې په کومو لاسو باندې د رسول الله ته غسل ورکړی دی. حضرت عایشه مبارکه ورته وایي د الله رسوله صحابه ډېر زیات دي. حضرت ابوبکر ورته وایي بچې چې د کوم چا په عشق کې زه دې حال ته رسېدلی یم زه د هغې متعلق مناسب دا بولم چې د هغې پر بدن کم لاسونه ګرځېدلي دي هغه لاسونه دي زما پر بدن باندې مو ګرځي. ورته وایي بچې 2یم وصیت مې دا دی چې کله زه وفات سم زما د بدن لباس به وخیږي او دا لباس به در اوبو وباسي او پرې به ولې او ما ته به د خپل بدن په لباس کې برته کفن راکړي. زما د کفن دپاره د نور لباس ضرورت نسته بلکې ما ته به په دغه کې کفن راکړي. او ورته وایي بچې 3یم وصیت مې دا دی چې کله زما غسل و کفن فارغه سو صحابو ته به وایي چې زما جنازه واخلئ او د پیغمبر علیه السلام دروازه مبارکه ته کښېږدئ او ټوله به په زوره پر پیغمبر علیه السلام صلات و سلام شروع کړئ. که چیرې د پیغمبر علیه السلام د روضې دروازه په خپله باندې خلاصه سوله ما به د پیغمبر په روضه کې ښخ کړئ او که نه سوه خلاصه نو بیا به ما د مسلمانانو په عام قبرستان جنت البقیع کې ښخ کړئ. حضرت عایشه مبارکه ورته وایي د الله رسوله اول وصیت خو به دې پر ځای کړو چې غسل به حضرت علي رضی الله عنه درکړي، لیکن 2یم وصیت نسم پر ځای کولی چې تا ته به زه په زاړه لباس او په زړو جامو کې کفن درکوم. ورته د مسلمانانو بیت المال د جامو سره ډک دی او چې په مدینه کې هر څومره غریب انسان وفات سي د هغې د کفن دپاره د بیت المال سره نوی لباس وروړل کېږي او ته د ټولو مسلمانانو خلیفه یې او تا ته به څنګه په زاړه لباس کې موږ کفن درکوو. حضرت ابوبکر ورته وایي بچې مدینه منوره د یتیمانو ډکه ده، مدینه منوره د غریبانو ډکه ده چې زما د کفن په خاطر کم لباس د بیت المال سره راوځي هغې زما د بدن بجایه که د یو غریب د بچي لباس چینج جوړ شي بچې زه یې ډېر ښه بولم. زما د بدن کفن چې دی هغه د غریبانو دپاره وقف دی، هغه به د یو غریب بچي لباس ځینې جوړ کړي بس ما ته به خپل لباس کې خپل کفن راکړي. نو تاریخ کې دا لیکلی دی
چې عام د مدینې خلک په دې دور کې په نوو لباسونو کې پټېدل، لیکن ابوبکر د خپل بدن په زړو جامو کې په کفن کې در خارو لاندې شو. چې کله د وفات څخه وروسته حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته غسل ورکړ، او د غسل څخه وروسته حضرت ابوبکر رضی الله عنه جنازه برابره سوه او صحابو د هغې جنازه راواخیستله. چې کله راواخیستله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روضې ته راغله. د روضې دروازې ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د روضې دروازې ته د هغې جنازه کښېښول سوه. نو صحابه و ټولو درود شروع کوي پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام صلات و سلام شروع سو. نو روایتو کې راځي چې انشق القفل، چې کم کل پر دې روضه لګېدلی دی دا په خپله خلاص، وافتح الباب او دروازه په خپله خلاص سو. او د دروازې څخه دننه یو اواز رالی ورته ادخلوا الحبیب الى الحبیب فان الحبیب مشتاق الى الحبیب من مدة حبیب من مدة مدیدة. تاسو یو دوست ډیر ژر دا بل دوست ته راورسوئ، ځکه دا دوست هم د دې دوست انتظار د ډیرې زمانې څخه لري. د هغې شوق د ملاقات ته د ډیرې زمانې څخه دی، ځکه دا دوست خپل دوست ته راورسوئ. د هغې څخه وروسته بیا د حضرت ابوبکر رضی الله عنه قبر هغه د پیغمبر علیه السلام په روضه کې جوړ سو. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سره دومره قرب، لیکن چې کله به د آخرت فکر رالی د قبر پریشانی به راله، بیا به حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره د هغې ډیر فکر هر چا به د حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره د هغې ډیر فکر ورسره و. بیا به حضرت ابوبکر رضی الله عنه د هغې د فکر په خاطر باندې کله کله به ویل یا لیتنی کنت عصفورا، کاش په دنیا کې زه الله تعالی یو مرغۍ پیدا کړی وی چې بس مړ وای، د مرغۍ سره حساب و کتاب نه و، د قبر پریشانی نه و، زما سره به هم نه وای. کله ویل یا لیتنی کنت شجرة تعضد، کاش په دنیا کې الله تعالی زه د یو درختې په شکل پیدا کړی وی او درخت وای بس کاټه سوی وای د برو څخه تللی وای، د هغې سره څه پریشانی و حساب و کتاب نه وای، زما سره هم نه وای. کله به ویل کاش زه په دې دنیا کې مور نه وای پیدا کړی. یو طرف ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دومره قرب او نزدېکت.